خدای موږ ته تل هغه شی چې غواړو نه راکوي، مګر هغه تل هغه څه راکوي موږ ته چې زموږ په ګټه وي. یوازې د دې لپاره چې یو شی اوس سم نه ښکاري، او دا د دې په معنا نه ده چې آخر به هم سم نه وي. زه فکر کوم موږ روږدي سوي یو چې خپل په طریقه یې لاسته راوړو. کلونو لپاره زه به خفه کېدمه که ما خپل په طریقه چې ترلاسه کړې نه وه. زه روږدي سوی یم چې خپل په ډول شیان ترلاسه کړم. که د خپل په ډول ترلاسه نه کړم ځان ته مې زړه سوځي. سملاسي ښه نو څوک پوهېږي چې په چی باندې خبرې کومه؟ که مې نسو کولی چې هر څه ترلاسه کړم یا کنټرول کړم ستړې به وم. زه ډېره ستړې سوې یم او ما ورته یو عیسویت نه میښه. ما فکر کړ شرایط هر څه کنټرولوي. په پوره ډول شرایط کنټرولولم. که چې مې ترلاسه کړه خوشحاله به وم، که نه مې ترلاسه کړه خفه به وم. او زه له هغه څخه ستړې سوې یم. که تاسې هم ستړي سوي تاسې هم بدلولی سئ او تاسې ویلی سئ چې زه نه غواړم داسې ژوند وکړم. زه خدای د خپل د شرایطو مسؤل ګڼم او له ځان څخه مې په هغه ډېر باور لرم. ما لاره تاسو څخه لوړه ده او ما فکر تاسو څخه لوړ دی. پرېږدئ خدای چې خدای اوسیږي ستاسو په ژوند کې.